السلام علیکم ستړي مشئ نن سه شنبه د ورلمرز کال د سلواغې درېمه چې د جنوري له 30 منټې سره سمون لري. ستاسو پام را اړوم د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل وروستي برید په تړاو پاکستان ته د امریکا ګوتڅنډنه. سپینه ماڼۍ وایي پاکستان باید طالبان له خپلې خاورې وشړي. تر رانوي کاله د امنیت د خوندیتوب ډاډ. امنیتي چارواکي وایي ترهګرو ته به فعالیتونو مجال ورنه کړي. د څه د پاسه 11 میلیارډ افغانیو د حیف میل کېدو مخنیوی. د ملي تدارکاتو اداره وایي دغه سپما د روڼتیا له لارې د روان کال له پیل راهیسې شوې. او ترکیه د سوریې له خاورې شاتګ نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په دې برخه کې انقره له مسکو سره هوکړې ته رسېدلی. دا هم بشپړ خبرونه. د کابل پر کانټیننټال هوټل له برید څخه د 2 ورځو په تېرېدو سره لا هم خبریرانو ته د دغه هوټل له دننه څخه د انځور اخیستلو اجازه نه ورکول کیږي. له پیښې څخه ژوندي پاتې شوي کسان چې د خپلو وسایلو د لټولو لپاره دغه هوټل ته راغلي د دغه هوټل د سالون وضعیت بګنونکی او ویرونکی په ګوته کوي. دوی وایي چې په دغه هوټل کې د مرمیو او وسلو ګڼ شمېر بکسونه ولیدل او د مرګ ژوبلې شمېره له هغې هم لوړه ښیي چې امنیتي چارواکي یادونه کوي. په پلازمینه کې د هوټل ته د ننوتلو لپاره باید له 4 پلټنځایونو تیر شي. دا لومړنی امنیتي پلټنځای دی چې د بدني څېړنې او د وسایلو د څېړل کېدو وروسته دویم او دریم پلټنځای ته رسیږو. خو په 4م پلټنځي کې د دولتي وسایطو او لوړ پوړو چارواکو پرته هیڅ چاته د واسطې د ورتلو اجازه نشته. په دې پلټنځي کې پلټنه هم ظاهرا جدي تر سترګو کیږي. خو له دې پلټنځایونو د بریدګرو د تېرېدو د میلمنو او د هوټل د کارکوونکو د وژلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی. که څه هم حکومتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې تیارې خواوې نه دي روښانه کړي، خو یو شمېر ژغورل شوي وایي چې دوی د بریدګرو د مرمیو او وسلو ډک بکسونه لیدلی دي. ما که داخل رفتیم و منزلی که ما قرار داشتیم بسیار وحشیانه کارا رو انجام دادن. قسمی است که در اونجا برین اگر تنها باشین جرأت نمیکنین، اگر کسی همراهت باشه شاید احتمالاً با میترسین. هر کدام طالب بایک گیر آمده بود، بایک های پشتکی بود، کلش تفنگچه پر، بمدستی پر، مرمی پر بود. عبدالرب یوسفزی په اروپا کې د افغان کډوالو فرهنګي مشر سید یوسف چې د ورورو او په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی له هالند څخه کابل ته راغلی او اوس له دې هوټله د خپل ورور وسایل ترلاسه کوي. دی او د پیښې ځینې نور شاهدان له دې پیښې تراخه حکایتونه لري. بسیار من متاسف هستم که در طور یک هتل دولتی که امن‌ترین جای کابل هتل اینترکانتیننتال است، ما خیلی زیاد متاثر هستم و متاسف هستم. به جای سوال است روبروی دروازه لابی ایستاد بودیم. فیرها از روبروی ما تقریبا از پشت گیت امنیتی صورت گرفت و ما دیدم 4 نفر مهاجم به طرف دروازه ورودی لابی حرکت میکنن. مخکې له دې د کورنیو چارو وزارت د یو حقیقت موندونکي پلاوي لخوا د دې پیښې د څېړلو خبر ورکړی، خو اوس به ولیدل شي چې د دې پلاوي د څېړنو پایلې څه مهال روښانه کیږي. امریکا د کابل په کانټیننټال هوټل د برید په غبرګون کې وایي چې پاکستان د ډیر زر د طالبانو مشران ونیسي او دغه ډله دې له خپل هیواده بهر کړي. د سپینې ماڼۍ ویانده وایي پاکستان د طالبانو ته اجازه ورنه کړي ترڅو په افغانستان کې له دغې خاورې د ترهګریزو بریدونو
له ترسره کولو کار واخلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار بنسټ د کابل وروستی برید یو جګړهیز جنایت په ګوته کوي. له بله خوا ولسمشر غني خبرداری ورکوي چې ترهګر د دغه شان بریدونو په ترسره کولو سره د هیواد د امنیتي ځواکونو د پرمختګ مخه نشي نیولی. د کابل په انټرکانټیننټل هوټل د طالبانو ډلې د بریدګرو د خونړي برید وروسته واشنګټن د دې ډلې د مشرانو په ژر تر ژره نیول کېدو ټینګار کړی دی. سپینې ماڼۍ د دې برید غندلو سره له پاکستانه غوښتل چې ژر تر ژره د طالبانو مشران ونیسي او له دې هېواده دې بهر کړي. In Afghanistan, where terrorists attacked a hotel. پر ملکی وګړو د شان بریدونه موږ د خپل افغان ملګرو د ملاتړ په برخه کې لاژمنوي. موږ له پاکستان څخه غواړو چې ژر تر ژره طالب مشران ونیسي یا بهر یې کړي او پرېنږدي دا ډله د پاکستان له خاورې د خپلو بریدونو د ملاتړ لپاره ګټه واخلي. له بله خوا د بشر حقونو د څار بنسټ په کانټیننټل هوټل وسلوال برید او د ملکي وګړو وژنه جګړهیز جنایت بولي. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر هتل انترکانتیننتال شهید نرفاز محکوم میکنه و این یک عمل شنیع غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مخالفت صریح با قواعد بشردوستانه بین المللی، احکام دین مقدس اسلام و قوانین داخلی قرار دارد و این خودش یکی از مصادیق بارز جرایم جنگی است، چرا که حمله سیستماتیک و عمدی بالای افراد ملکی، تأسیسات و اماکن عامه این خودش نمونه از جنایت جنگی است در افغانستان. وای خاصه داریم که زندگی مردم افغانستان. په همدې حال کې ولسمشر غني د پولیسو د ځانګړي قطعې په لیدنه کې وایي چې جنګیالي ډلې د ترهګریزو بریدونو ترسره کولو سره هیڅکله هم د هیواد د پرمختګ مخه نشي نیولی. اینا فکر میکردن که اگر در جای حمله میکنن فکر ما را از ساختن، از آباد کردن، از اجماع بین‌المللی ساختن، از تنظیم و ترتیب شما دور خواهد کردن. 100 بار فکر کنن وقتی که اینا پشت فساد میگشتن ما پشت آبادیتان برای آبادیتان کار میکردم. تمامش سرازی بود که من سیستم‌های آبیاری افغانستان چطور عیار کنم که زندگی ما بهتر شد. ښاغلی غني ټینګار کوي چې امنیتي سرتیري د خلکو د ځان ژغورنې لپاره جګړه کوي او ترهګر د دا شان بریدونو ترسره کولو سره له بېګناه وګړو قرباني اخلي. فرق بین شما فرزندای صدیق از این کشور و دشمنای از این وطن در چیست؟ شما سر میتین که جان کمایی کنین، اونا جان از بین میبرن که مردم از بین ببرن. دغه تا فرق وایی، دغه تا تعهد وایی، دا تا مسلمانی وایی، دا تا افغانیت وایی. زدر باندې بیادم. د طالبان ډلې اړوند 5 بریدګرو له سپکو او درنو وسلو سره شنبه شپه په کانټیننټل هوټل برید وکړ او د دې هوټل میلمانه او کارکونکي ووژل. د عامه روغتیا وزارت د شمېرنې پر بنسټ په دې پیښه کې 13 بهرني وګړو او 7 تنو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 12 تنه نور بیا ټپیان شول. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. امنیتي چارواکي په راتلونکي کال کې د ترهګریزو د پلانونو په شنډولو د ټینګار کوي. د 111 فرقې مشر وایي د نصرت په نوم د عملیاتو په ترسره کولو سره به ترهګریزو ډلو ته نور د فعالیتونو اجازه ورنه کړل شي، په حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل تر لوړ امنیتي ګواښونو لاندې دی، خو د 111 فرقې مشر وایي چې د پلازمینې د امنیت د خوندیتوب لپاره څه د پاسه 300 عملیات ترسره شوي دي. په راتلونکي کال کې د امنیتي حالت د ښه کېدو او د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو اړوند د بې باوریو سربیره د کابل د 111 فرقې قومندان وایي په نصرت عملیاتو کې چې په راتلونکي کال کې د پوځي عملیاتو برنامه ده، امنیتي سرتیري به ډیری د ټاکنو د امنیت د ټینګښت او د ترهګریزو ډلو د برنامو د سرته رسیدو د مخنیوي هڅه وکړي. ما آماده هستیم در عملیات نصرت که سال آینده پیش روی داریم خدا بخواه هم عوامل
ناامنی را در تشریک مساعی با سایر نهادها چگونه برطرف بسازیم و هم شرایط آماده بسازیم از لحاظ امنیتی بر انتخابات پارلمانی و عملیات شورای ولسوالی ها در سال 1397. د دې فرقې قومندان ټینګار لري چې د خالد عملیاتو په سوکاټ کې چې په ناکرارو ولایتونو کې د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې مهمه ونډه لرلې او د فرقې په روان کال کې یوازې په کابل کې له 300 ډیر عملیات ترسره کړي دي. 111 کابل در طول سال عملیات خالد که گذشت عملیات 308 عملیات تصفیه‌ای و حمایوی را در تشریک مساعی با قطعات گارنیزون کابل در کابل داشتند. له بلې خوا یو شمېر هغه پوځیان چې په دې فرقه کې د زرغواله وسایطو د ګټنې زده کړې ترلاسه کړي د ترهګریزو ډلو د ځپلو لپاره چمتووالی ښیي. موږ سره کوم تجهیزات دي پیش د ټانک نه تر پیش توپ او تیاری پورې موږ لرو تر هر رقم پیش جنگ چې پیش هغه کې موږ مشارکت کولای شو موږ هغه پیش مخ کې وړل شو موږ خلاصول شو د افغانستان دښمنان هیڅ نشي کولای. بسیار با شجاعت بدلاوری واره بیمار بسازیم مهار بسازیم واره خراب کنیم و کشتن خودشان میشه دیگه. ما از هر لحاظ تجهیزات تقویه هستیم آماده هستیم برای جنگ از آماده هستیم. له دې ټولو سره د 111 فرقې پوځیان اوس مهال په کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې د چانیزو عملیاتو په ترسره کولو بوخت دي. در حال حاضر بیش از 160 تن از نظامیان کشور در بخش استفاده از تانک‌های تی-62 و تی-55 آموزش دیدند و گفته میشه که از این وسایط زرهی در عملیات‌های نظامی در ولایت‌های ناامن استفاده میشه و نقش موثری در سرکوب گروه‌های رصافکن در جبهه‌های نبرد دارد. زهرا ستوده، شبکه جهانی آرزو، فرقه 111 کابل. د روانمریز کال له پیل راهیسې د څه د پاسه 11 میلیارډو افغانیو د حیف میل کېدو مخه نیول شوې ده. د ملي تدارکاتو اداره د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په دغه کال کې څه د پاسه 800 پروژې چې ټولیز ارزښت یې 180 میلیارډ افغانیو ته رسیږي د دغې ادارې له لورې پرې څارنه شوې. دغه اداره د تدارکاتو د قانون عملي کول په تړونونو کې روڼتیا، قانوني څېړنه او د بېلابېلو شرکتونو محرومیت د دغې سپمې ستر لامل په ګوته کوي. د ملي تدارکاتو د عمومي ادارې پازوال د خپل کلني ګزارش خپرولو سره په 1496 مالي کال کې د 11 میلیارډ افغانیو د سپما خبر ورکړ. د دې ګزارش له مخې په روان کال کې 806 لوی پروژې د تدارکاتو د ملي ادارې له فلټره تېرې شوي چې ارزښت یې 180 میلیارډ افغانیو ته رسېده. له دې ډلې یوازې 50 پروژې چې له ملي ګټو او د تدارکاتو له قانون سره په ټکر کې وي د دې ادارې لخوا نه دي منل شوي. در تمام از این پروژه ها فقط در سال 1396 حدود 11 میلیارد افغانی صرفه‌جویی صورت گرفته. این پروژه ها خارج از صلاحیت آمرین عطای ادارات و وزارتخانه ها بودند. سرجم امسال در حدود 4,500 پروژه از طرف ادارات دولتی پلان شده بود. لیکن فقط 1017 پروژه از صلاحیتشان خارج بود که باید به کمیسیون راجع میشد، کمیسیون تدارکات ملی. د تدارکاتو د قانون پلي کېدل او د تړونونو په بهیر کې روڼتیا، د مالیاتو په ورکړه کې زیاتوالی، قانوني چلند او د هغو شرکتونو محرومیت چې جعلي اسنادو سره فعالیت درلود د دې سپما اصلي لاملونه بلل کېږي. خو د تدارکاتو اداره کله ناکله د ځینو سیاسي بهیرونو او شرکتونو لخوا په درغلیو او مالی فساد هم تورنه شوي. لیکن اداره تدارکات ملی من حیث اداره جوابدهی از هر قضیه محرومیت ما، هر سوالی که وجود داشته باشه ما در خدمتشان هستیم. همین کمپانی‌ها بر ما روزمره اونجا مراجعه میکنن. بالاخره تمام جوابا رو که برشان میتیم در آخر میگن والا گپایتون خب بیخی درست است، مطابق قانون باید محروم شیم. خب بازم خیر است ببینید یک کدام چاره امکان داشته باشه. هیچ چاره امکان نداره در اداره تدارکات ملی. د ملي تدارکاتو له بنسټ له جوړېدو 3 کاله تیریږي او په دې مهال کې د ادارې 2500 پروژې ارزولې چې له دې پلوه 29 میلیارډ افغانۍ د دولت په خزانه کې سپما شوې دي. د دې بنسټ گزارش ښیي چې په تیرو 3 کلونو کې 133 شرکتونه هم د اسنادو د جعل له کبله د تړونونو له ترلاسه کولو محرومه شوي دي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې له خاورې به په شاتګ ونه کړي. ښاغلی اردوغان چې د سوریې په افرین سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کولې ویل چې عملیات به په جدي توګه مخته ولاړ شي او په دې برخه کې له روسیې سره هم هوکړې ته رسېدلي دي. له بله خوا د سوریې د افرین په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه له کومې غندنې پرته پای ته ورسېده. په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي په چټکۍ سره د کردانو د ځپلو په موخه پر مخ روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه د کوم ځای د اشغال هوډ نه لري خو یوازې موخه یې د زړونو ترلاسه کول دي. د ترکیې ولسمشر د سوریې له خاورې هر ډول شاتګ ردوي. متفقیمز olan دا په بشپړه توګه روښانه ده چې موږ له خپلو کردانو خریانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لرو، بلکې د دې عملیاتو اصلي موخه د سوریې د خلکو لپاره امنیت او هوساینه او د ترکیې د ملي امنیت ټینګښت ده. انقره حتی یو ګام شاتګ نه کوي ځکه په دې اړه له روسي ملګرو سره هوکړې ته رسېدلي یو. خو امریکا وایي چې د افرین د کړکېچ د هواري لپاره له ترکیې سره په خبرو بوخته ده. د پینټاګون ویاند اعلان کړی دی چې د واشنګټن او انقرې ترمنځ ډیپلوماټیکي خبرې روانې دي ترڅو حالات بدلون ومومي. په همدې حال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو اړوند د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. دا ناسته د فرانسې په وړاندیز جوړه شوې وه خو بې پایلې پای ته ورسېده. له دې سره د یو جالبه خبر له مخې کورت اعتراض کوونکو او د ترکیې مسافران د آلمان د هانوفر ښار په هوایي ډګر کې سره په شخړه شول. کورت اعتراض کوونکو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد شعار نه ورکول چې ترکي مسافران الوتکې کې د سپرېدو لپاره په تمه وو او په اعتراض کوونکو یې برید وکړ چې په الوتنه کې د 10 دقیقې ځنډ لامل وګرځېد. ترکیې په دې وروستۍ کې د سوریې په شمال کې د زیتون د څانګې عملیات پیل او اعلان وکړ چې موخه د خلق مدافع ځواکونو او داعش حزب دی. له دې پوځي عملیاتو د ترکیې موخه د واي پی جي کردانو له منځه وړل دي چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي. انقره دا سرتیري د کردستان د کارګرانو له ګوند یا پی کې کې سره په همکارۍ تورنوي. د دې بنده چې ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه د کردستان د کارګرانو ګوند یوه ترهګریزه ډله بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ د فدرال حکومت د رخصتۍ د مخنیوي لپاره د بودیجې موقته طرحه لاسلیک کړه. د طرحې پر بنسټ موقته بودیجه به د فدرال حکومت اړتیاوې د فبروري د میاشتې تر 8مې بشپړې کړي. د دغه طرحې په لاسلیکولو سره د فدرال حکومت د یوې برخې رخصتي پای ته ورسېده او وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د امریکې د فدرال د حکومت ځینې ادارې د دغه هیواد د سنا له لوري د بودیجې د نه تصویب له کبله د جمعې له ماښام څخه رخصت شوې وې. د دغې ستونزې د هوارۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو او د مشرانو د مشرانو او سنا ترمنځ خبرې اترې روانې وې. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4. مزار شریف لمرین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2. جلال آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. بامیان لمرین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 9. کندوز نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. غزنی لمرین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 8. میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 0. اسلام آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 4. نوی دهلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 2. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. دوبۍ لمرین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. استانبول ورښت د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 2. مسکو ورځ د تودوخې لوړه درجه -7 ټیټه -14.
بیجینګ ورخ د تودوخې لوړه درجه 4.0 او په پای کې به هم په اشقاباد کې هوا نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18.5 اټکل شوې ده.